سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. له نن سهار راهیسې د کابل کندهار لویه لار د میدان وردګو په مرکز کې د ولسونو لوري تړل شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند وایي دغه میدان ښار اوسیدونکي له مرکزي حکومته غوښتي چې د میدان ښار کادرونه باید په سیمه ییز او مرکزي حکومت کې جذب شي او له سید آباد ولسوالۍ پوهنتون د دغه ولایت مرکز ته راولېږدول شي. د نوموړي په وینا ولایتي اداره هڅې کوي څو دغه مسئله له مرکزي حکومت سره په ګډه حل کړي. نن سهار شاوخوا 8 بجې د میدان ولسونو د کندهار او کابل او د کابل او بامیانو لویه لار د ترافیک پر مخ وتړله. د دې غوښتنې په میدان ښار کې د یو دولتي پوهنتون جوړول په داسې حال کې چې موږ په سید آباد کې هم پوهنتون لرو. د هغې ترڅنګ د میدان د ولسونو قدرونه په مرکزي او محلي اداراتو کې ځای پر ځای کول او یو شمېر نورې غوښتنې چې سره غوښتنې د مرکزي حکومت څخه دي چې مرکزي حکومت څخه یو پلاوی هم راغلی ولسي سره لیدنه کړې وه، اما د دوی ټینګار دغه ده چې باید شخصا رئیس جمهور سره د وګوري او د غوښتنې ورته عملي شي. د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې طالبانو یوه بندخونه د افغان کمانډو ځواکونو لوري کشف او پکې شته بندیان خوشي شول. د خاصو عملیاتونو د 1 کنډه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دغه بندخونه کې 4 دولتي سرتیري او 6 ولسي وګړي ساتل کېدل چې تېره شپه د ځانګړو عملیاتو په لړ کې آزاد شوي دي. ویل کېږي په سیمه کې 2 شکمن کسان هم نیول شوي دي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې 6 غیر مسؤل وسلوال د پولیسو له لوري ونیول شول. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت سرپرست عامر صفی الله محزون وایي دغه کسان چې د قمندان غفار کسان دي تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په قرمقال سیمه کې له 6 وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د غیر مسؤلو وسلوالو د نیول لړۍ همداراز دوام لري. د ولسي جرګې ټاکنو د ترسره کولو لپاره سراسري امنیتي پلان په اساسي ډول جوړ شوی او د ولسمشر ټاکنو امنیتي پلان د جوړېدو په حال کې دی. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د ښځو شبکې له اساسو او د ښځو د حقونو فعالانو سره په کتنه کې څرګند کړه او زیاته کړه چې د ټاکنو د شفافیت او د لاسوهنو د مخنیوي په موخه به د رای ورکولو بهیر ثبت شي او دا ځل به د رای ورکولو په هر مرکز کې د ټاکني شکایتونو استازي حضور ولري. ولسمشر همداراز په ټاکنو کې د دولتي مسؤلینو، غیر مسؤلو وسلوالو او سیمه ییزو پولیسو په نه لاسوهنۍ له ټینګار سربیره وویل که هر څوک په ټاکنو کې مداخله وکړي د مجازاتو ترڅنګ به عزل هم شي. له دې سره سم ولسمشر غني وایي اوس ټولې ملي چارې لکه ټاکنې، اصلاحات او د سولې مالکیت له افغانانو سره دی او د اصلاحاتو بهیر هدفمنده او مشورتي شوې ده. ښاغلي غني تېر مازدیګر د مدني ټولنې له یو شمېر فعالینو سره په کتنه کې د سولې بهیر ته په نغوت سره وویل د یوې ناپایدارې سولې لپاره باید ولس داسې بیه ورنه کړي چې سبا پرې پښیمانه وي. د سولې هر تړون ولسي ملاتړ غواړي او په رڼا ورځ به د ټولو په مخ کې ترسره شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې 4 کاله پخوا په افغانستان کې د ناامیدۍ او انزوا دوره وه، خو اوس د امید او ناامیدۍ ترمنځ یو تعادل راغلی او له انزوا وتي یو. او ناټو ویلي چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بمباریو له امله د وژل شویو پولیسو په اړه ادعاوې څېړي. 2 شپې مخکې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو په ملاتړ په سیمه کې بمباري وکړه او د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې بمباریو کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 14 نورې ټپیان شوي دي. له دې سره سم سیمه ییز اوسیدونکي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې په دې لړ کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.